که یو سړی دا وایي چې زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جنت کې ګاونډي شم نو په هغه باندې درود ډېر وایي او دا په پښتنو کې غټ کمی دی چې په بیان کې په یو مجلس کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکیره 100 پیري وشي خو څوک دا نه وایي صلی الله علیه وسلم ته 100 پیري تذکیره وکړه خو دی به دقې شان ته ګوري دا خو لړه قیم نه چې به د پیغمبر باندې درود ووایم حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امام ترمذی رحم الله دا حدیث راوړی دی وی اول الناس بی یوم القیامة اکثرهم علی صلات د قیامت په ورځ چې به ما ته ډېر نږدې خلک دي هغه هغه دي چې په دنیا کې په ما باندې درود ډېر وایي نو دې پیغمبر باندې درود وایي محمد اوس یې نه وایي محمد صلی الله علیه وسلم درود وایي دا یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبریل خیری کړي دي پیغمبر په امین ویلې دی جبریل علیه السلام دا ویلو وی الله دې رسوا او ذلیله کړي هغه سړی او هغه سړی دې کامیاب نشي چې د پیغمبر تذکره د هغه په خوا کې وشي هغه پې درود نه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امین نو د پیغمبر نوم چې واوري درود ورسره وایي په جنت کې به ورسره بیا ګاونډیان شي د دې ډېرو درودو د ویلو د لاسه دا خبره ما بیانونه کې بیان کړې مې تاسو به اورېدلي انشاءالله یو صحابي راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته وی یا رسول الله زه چې کله دعاګانې غواړم نو د دعا په دې دوران کې به په تا باندې درود څومره ویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل ستا مرضي دی چې څومره وې او چې څومره وې نو خیر پکې دی هغه وی یا رسول الله درېیمه حصه به درود ویم او دوه حصې به ځان له دعا غواړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل ستا مرضي ده چې څومره ډېروي وي خیر ډېرېږي هغه وی یا رسول الله بیا به داسې کار کومه چې نیم به درود ویم او نیم به دعاګانې غواړم هغه ورته ویل چې ته څه کوې کوه خو چې څومره درود ډېرې نو دومره پکې خیر ډېر دی هغه وی یا رسول الله دوه حصې به درود ویم یوه حصه به دعا غواړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې څومره ډېرې دومره ښه ده هغه وی یا رسول الله بس دعا به د ځان دپاره نه غواړم چې په تا به صرف درود ویم نه صرف به په تا درود ویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ډېره ناشنا خبره وکړه او زموږ د ټولو د ارمان دی دا خبره موږ ټول غواړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې صرف په ما باندې درود وې نو بیا خو به د الله ټول غمونه ختم کړي او ټولې مسلې به درته اسانې کړي دا راشي موږ پسې دا ملګري وظیفو له وختي یو ملګری راغی وظیفه یې غوښته چې جي موږ ته وظیفه وښایي هغه وظیفه دې څه وښایي چې دینداره شي نو اکثر وظیفه دته غواړي چې کار مې برابر شي او پیسې لږې ډېرې شي او ریال او ډالر ډېر شي او کور جوړ کړو بنګله جوړ کړو دې پوله ګرځي نو زه ته دا وظیفه ښیم دا نبوي وظیفه ده نبوي او زموږ دا خلک د هغه وظیفو سره عادت شوي دي هغه پیران مریدان چې ورته بیانوي 1,00,000 پیرې به دا ووایي او 1000 پیرې به دا ووایي او بیا په دې دانو باندې دی چوپ کړي او بیا به دا چلو کړي او بیا به په چینۍ باندې چوپ کړي او څوک وایي په خاوره به یې چوپ کړي او دې وظیفو ته زموږ خلک خوشحاله چې هغه بې سنده دي اوس دا وظیفه چې د کومه زه بیانوم دا صحیح حدیث کې راغلی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیانوي چې څوک په پیغمبر باندې درود ډېر وایي الله ورته د دنیا او د آخرت مسلې اسانوي په تا قرضه ده دې درود سره به ختمه شي کار درته نه میلاویږي درود ډېر وایي الله به ته پیدا کړي بچي دې نه کېږي درود ډېر وایي الله به نیکمله بچي درکړي کلي ته د تلو ترتیب دې نه برابرېږي درود ډېر وایه الله به ترتیب برابر کړي بیماری ده نه ښه کېږي درود ډېر وایه الله به دله بیماري ختمه کړي هره مسله په دې درودو سره الله حل کوي